دوستانو په نن ویډیو کې به تاسو ته هنګو مال منډي خیم چې هنګو منډي کې مال زیات دی که خریدار زیات دی او مال لټونه کم دی که زیات دی که ډیر زیات دی هغه هم تاسو سره ګورئ او تاسو دا ویډیو کم ځای نه ګورئ او تاسو علاقې کې د مال ریټونه څنګه دي او تاسو د اختر د پرڅا خسته دي کنه لازمي ته په کمنټ کې وایو. السلام علیکم ملګرو، امید ساتم چې تاسو بروغ جوړه او خیر خیریت سره وای. په دې ټیم باندې نن روان یم د هنګو مال منډي ته او هغه چې به د جنوارو ریټونه تاسو کو چې سروي څنګه دي وړه اوزه چيلي وغیرہ څنګه دي ریټونه کم دي زیات دي یا ډیر زیات دي. نو تاسو سره ریټونه شیر کوو او خو به تاسو هنګو منډي کې ډیزل مال زیات دی که کسٹمر زیات دي او تاسو اختر د پرڅه خستی دي که یا مینه دي خستی هغه مره ته کمنټ کې لازمي نو راځو مو سره د ولاګ سره خيري پورې وګورئ چې ډیزل ریټونه څنګه دي. ملګرو خیر سره ورسېدل هنګو مال منډي ته نو مال خو ورکه خمزار ډیر دی نو اوس به ګورو چې ریټونه څنګه دي او خریدار شته که نشته نو ټول ارڅ ډیټیل سره تاسو سره شیر کوو. السلام علیکم ملګری لکه مال دروسته دی او لکه خبره تیزه کوي دا پهله کوم دي د سپین دي سره ریټ دی دا دی په 2 لک شپته به او 2 لک شپته او فائنل به سره پری فائنل به په 2 خدونیم او دا یو د 2 لک اتیا 2 لک اتیا او فائنل په 2 لک 50 او دا ماشاءالله چې کوم خغونه زنواد ہے دي سره ریټ دی دي 3.5 به کو 3.5 او کیږي په 10 خدوا 10 او دا یو کوم دی 2 لک کلاس او فائنل 1.90 او دا غا سوریو دا 2 لک 50 پته 2 لک 50 پته ونیم بکیږي او دا وړي کې دا خېده قبول کړی دي دا لک روپے کو ورکو خانه په ها دا وړي کې دی وړو کوروند پره او دا چې کوم دی وای درول دام لکه غټه دنا دی دي څه بیا دا دی بیا کو 3 لک اویا 3 لک اویا ماشاءالله شیخ خو خدي او فائنل به سره کیږي فائنل به سره او دا یو دا 2.90 بیا کو دا 2.90 فائنل به 2.75 او ماشاءالله سپین یو 330 او فائنل به 50 کم خلاص کم او دا یو وړي کې 1 لک 45 دا ډېر زیات نه دی جوړیږي ها نو ماشاءالله دا ریټونه دي او ورور سره خډر مول لا او ریټونو کې و سره گزارا کا خیر دی بڑا او ماشاءالله نورم منډي کې مختګرزو ماشاءالله منډي کې مول ډیر دا او خلک هم شتا دي رغلي دي. وعلیکم ملګریا دي سره ریټ دا 3 لک او بای به فائنل به سره کې ملويږي 3 لک کې ماشاءالله دنا خو خاده او ریټونه ډیر هاي دی ډیزل راغله صاحب صلاح دی وکي چې تاسو تم غاټي او د خلکو تم خوشونه ملاو شي. ورور ماشاءالله مول خدا سره ډیر ده او دنیا خې خدي سره بایا ده 2 لک 85 اور کی به سره کې ته خیر او جوړه نو بهم کریټ وته فائنل فائنل ریټ یو خدي په 2 لک 80,000 کې ماشاءالله او د سپین 1,50,000 اور فائنل بکی کی سوره کې فائنل بکی کی په 1,35,000 ها ماشاءالله او چې کوم دا غوا دی او سره دا بسنګ وي 2,85,000 غواړي 2.85 بایا 2.85 او به ان شاء الله چوک بای ودی په 2 لک ها 2.65 کې او دا چې کوم ور پسې دی 3 لک 10 ماشاءالله ډیر ښه غا ده او سوره کې به فائنل کیږي فائنل باغه کیږي په 50 ورور دی څه بایا کوي 1.65 بایا کې او فائنل بوشي 1.50 ها 1.50 کې ماشاءالله خدا نه ده ګره دا تور چکم دار سره دا دي سره ریټ ده دی خو 1.85 او فائنل بدا وشي 170 کې وسره چکم دا دویم دی سوره بایا کوي 31 بایا او فائنل 1.5 پر نو تاسو سره تمینولو کمنټ کې وې او چې کوم دا یو در سره دی د خړیو دیس ریټ دی او بایا 1.85 نه یو 1.85 او خيري فائنل 1.65 نه منه څه ریټ دی ریټ دا جی اخیری فائنل جی غنا فائنل خبره 1.45 کې وشي دا ریټونه دي بس نو تاسو سره کمنټ کې چې خدي کنه څه ریټ دی 1.75 بایا کو فائنل 1.60 کې بوشي رور دي سره بایا دا
280 بایا کو 260 की बोश 260 کې به فائنل وشي. ها ماشاءالله مال تا دی او ریټ بایا څه دی؟ ये 260 260 او فائنل دا 230 230 ماشاءالله. اور سره دا اسرا دا 160 160 او فائنل 145 او دا چې سری ولا خمار د درولې دا دا 280 بایا کوم 280 بایا کو او فائنل دا فائنل 250 की 250 او دا تورا 175 175 او فائنل 165 ها ماشاءالله دا ډېر رنگین جنور د لک سار په چات کوي چات کی چې کتون کو ته وخی هاي ماشاءالله خدانه د حاجی 260 او فائنل 250 250 ماشاءالله خدانه ودایو دی ولا خدي پاته ته نشته. خیر مال خدیره او ریټونه ډېر زیات هاي دي را ډیزل ترشونه زبط باندې ډېر زیات هاي دي کې مولم شته دي او زه پسونه او ریټ دلته ډېر زیات هاي دي. نو دلته بوز ډول ریټ معلومو چې څه ریټ یې. السلام علیکم رور مال ریټونه څنګه دي دا او سچي دي؟ دا خو 50 یا بایا کوم 50 یا او ور کوي به فائنل سره کې دا به ان شاء الله ور کوم اخی په 60000 ماشاءالله. دنا خدا اور سره دا شینه خرړې دي او پسې دا سپینه دا بایا په 90 کوم 90 او ور کوي به سره کې دا اخی ور کوم په 70 کې اور سره دا تورا 55 اور فائنل دا فائنل دوا کم 50 او د سپینه 95 او فائنل دا فائنل په 70 ماشاءالله ماشاءالله. غټي پارټي وزيدي مال خو ډیر دا کنه بس ریټونه لګ زیات دي کنه جی. دا څنګه دا دی بایا 85 او فائنل دا 75 کې. منډي کې غټ مول نه زیات وړي کې مول ډیر دا غټ مول خو ډیر زیات لګ دی وړي کې مول دومره زیات دی کنه چې صحت نشته دی. منډي کې ګرځو کوم ریټ هم تپوس کوي کنه کا غټ مال دی کا وړي کې مال دی نو انسان ونه یریږي دا چې ریټ واوري نو بس الله دې آسانه کې ټولو دا نو جی دا سریټونه دي سپین ګډ والا 15 پته کې په فائنل کې ګو د سپدایو دا 15 پته کې او لمهم ماشاءالله ماشاءالله مشومه دا پسونه سره ډ دا هاي پسونه خو د خېدنی د بلم لګ دی خو کاده سي خېدنی دي او فائنل به سره کې کیږي 75 کې ماشاءالله خدانه ده ها او ریټ تاسو ته کمنټ کیوي چې خې غني. وعلیکم اجي وعلیکم سلام دا سپین پس سره ریټ ده 140 بایا ها ماشاءالله دنا خو خاله اوسنو کم خلاږي اور فائنل به سره کې کیږي ها 125 130 پرې بوشي او دایوا دا 125 120 پرې بداوي ها 120 پرې فائنل وشي ماشاءالله پس خو خدا خو بس ریټ راته تاسو کمنټ کې چې ټیک ده کا زیات دی. اور وعلیکم سلام رور ګټ سره ریټ دی 90000 او فائنل به سره کې کیږي خدري زره مطلب 87000 کې ها ماشاءالله خدانه ده او لمیم ماشاءالله. روډ د سپین ګټ څومره کې دی 120 او فائنل 110 لمیم ماشاءالله غټ دی او دای ودانه ایک کو او فائنل 90 ماشاءالله دنه خو خېدي اوس به ریټونو پته لګی نو ماشومه د سره ریټ دا 75 بایا کو فائنل 65 کې خو زیاده ها ماشومه د سره ریټ دا 55 فائنل 50 نه کام نه. کومنډي کې هارت مول ډیر زیات کام دا اور خریدار ډیر زیات دا دا څار څه وجه په ګان غلې چې وچه کنه 2.5 جنورم ندي اور خریدار په زرونو دا ملګرو هنګو منډي ولاګ مو جوړ کو قتل مویر سره اور مال ور ډیر زیات کم دي اور ریټونه ډیر زیات دي او تاسو دا ویډیو کم ځای را ګوره او تاسو زه عید پر ځا خستی دي کنه دي خستی لازمي ته و او تاسو لکه ریټ څنګه دي دلته هنګو غو ډیر زیات دي که تاسو لکه کې خدي نو امید کوم دا ولاګ مو خوشي نو رضی ولاګ کې به ملوي ګورګانو کې